د افغانستان په ختیځ کې یو ښکلی ولایت چې 15% خلک پښتانه دي د پکتیا ولایت دی. تر پای را سره اوسئ ځکه چې په دې ویډیو کې د همدې ولایت په هکله پوره معلومات وړاندې کوو. د پکتیا ولایت د افغانستان یو مشهور او ښکلی ولایت دی چې د افغانستان په ختیځ کې موقعیت لري. راځئ چې لومړی همدې باره کې وغږیږو چې دغه ولایت کوم ځای کې موقعیت لري. پکتیا د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت سره ګډه پوله لري چې د پکتیا ولایت په ختیځ کې د خوست ولایت سره، په جنوب کې د پکتیکا ولایت سره، په شمال کې د لوګر ولایت سره او په لویدیځ کې د غزنی ولایت سره ګډه پوله لري. د پکتیا ولایت شاوخوا 6,02,000 تنه نفوس لري چې د ولایت زیاتره خلک په کلو کې ژوند کوي چې ټول 15,583 کیلومتره مربع مساحت لري. زیاتره خلک پښتانه دي چې په دې ولایت کې د پښتنو اندازه 85% ته رسیږي چې باقی مانده 15% نورې دري ژبې، ازبکي ژبې او د یو څه اندازه نورو ژبو ویونکي دي. همدارنګه په دې ولایت کې د پښتنو ترڅنګ لږ تاجکان او ډېر لږ نور قومونه هم ژوند کوي. د پکتیا ولایت د لوی پکتیا د برخې په توګه په 15 ولسوالۍ ویشل شوی دی. راځئ چې د ولایت ولسوالۍ وګورو. د احمد آباد ولسوالۍ، د احمد خیل ولسوالۍ، د ډنډ پټان ولسوالۍ، د ګردیز ولسوالۍ، د ګرد څیړۍ ولسوالۍ، د جاني خیل ولسوالۍ، د لجمنګل ولسوالۍ، د مرزکا ولسوالۍ، د روحاني بابا ولسوالۍ، د سید کرم ولسوالۍ، د شواک ولسوالۍ، د څمکنۍ ولسوالۍ، د زدران ولسوالۍ، د زازي ولسوالۍ او د زرمت ولسوالۍ دي چې په دې ولسوالیو کې د دې ولایت مرکز بیا د ګردیز ښار دی چې د غزای کې موقعیت لري. د پکتیا زیاتره سیمې د نامناسب اقلیمي شرایطو له امله د کرنې لپاره مناسبې نه دي، خو بیا هم د زرمت او ګردیز شاوخوا سیمو کې یو څه اندازه کرنه وجود لري چې د پکتیا د کرنیزو ځمکو اوبه له کاریزونو څخه ترلاسه کیږي. غنم، اوربشې او سبزیجات د دغه ولایت عمده کرنیز محصولات دي او همدارنګه د دغه ولایت د غرنیو سیمو محصولات جلغوزي دي. د پکتیا ولایت ډیر اوږد تاریخ لري او لکه د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د پکتیا ولایت تاریخ هم کلونه مخکې وخت ځي. راځئ چې د ولایت تاریخ ته یو لنډه کتنه وکړو. په ریګویدا کې د پکتا په نوم یو جنګیالي قبیلې یادونه شوې ده چې د میلاد څخه د مخه وختو و چې پکتا د پکتیا پخوانی نوم و. د پکتیا اوسنی ولایت د هخامنشیانو برخه و چې د لوی سکندر د خاورې برخه هم ګرځېدلې ده. د باختر په مرسکي کې د 11,000 څخه زیاتې باختري سکې وګوته شوې چې د لرغونپوهانو په اند د دې سکو څخه د کوشانیو په وخت کې کار اخیستل کېده. کوشاني امپراتورۍ په خپل عصر کې په پکتیا او شاوخوا پراخې سیمې باندې قدرتمند حکومت وکړ. د میلاد څخه یو څو کاله وړاندې د افغانستان او پکتیا سیمو کې بودایي مذهب په ډېر لوړ شکل دود شو. په 4 هجري کال کې چې د 615 میلادي کال سره سمون خوري، عربو د عبد الله بن عامر بن قرز تر قومندانۍ لاندې په افغانستان حمله وکړه چې د وخت په تیریدو سره د اسلام ښکلی دین پکتیا ته هم انتقال شو. د شته اسنادو له مخې د پکتیا د اوسنۍ سیمې لومړی لوی واکمن چې اسلام یې قبول کړ خاقان نومېده، خو د وخت په تیریدو سره بیرته د خپل نیکونو طرف ته مخ واړو. بیا د زوی محمد بن خاقان په یقیني توګه اسلام قبول کړ چې په 200 هجري کال کې ډیر پیاوړی حکومت درلود. معز الدین محمد غوري په 570 هجري کال کې پکتیا او د هغه شاوخوا سیمې متحد کړې چې د مړینې څخه وروسته د اولادې له لورې غوري امپراتوري رامنځته شوه، خو ډیر ژر پکې کورني اختلافات پیدا شول. له دې حالت څخه سلطان محمد خوارزمشاه استفاده وکړه، د غوریانو امپراتوري کمزوري کړه او د پکتیا اوسنی ولایت د خوارزمشاهانو برخه وګرځوله. خو د خوارزمشاهانو واکمني هم ډېره اوږده نه شوه چې ټول افغانستان او اوسنی پکتیا د مغولانو لخوا ونیول شو. په 613 هجري کال کې چنګیز خان د سلطان جلال الدین خوارزمشاه په تعقیب کې ګردیز ته راورسېد چې شاوخوا ټولې سیمې ونیولې. کله چې هلاکو د چنګیز خان لمسی د الخانیانو په نوم یو امپراتوري رامنځته کړه، نو د پکتیا اوسنی ولایت هم یوه برخه شوه. د پکتیا اوسنی ولایت د تیموریانو، د هند د ګورګانیانو او د دراني امپراتوري برخه هم ګرځېدلې ده. په 1858 میلادي کال کې کله چې د افغان او انګلیس دوهمه جګړه کېدله، نو افغانان هم د پکتیا د اوسنی ولایت څخه تیر شول او له همدې لارې د انګریزانو پر کلا برید وکړ. د پکتیا ولایت فی الحال د افغانستان د 14 ولایتو څخه یو ولایت دی چې لا د افغانستان په ختیځ کې موقعیت لري. لکه څنګه مو چې وویل، د دې ولایت رسمي ژبه د پښتو ژبه ده، خو په دې ولایت کې په مختلفو لهجو خبرې کیږي او همدارنګه یو څو محدود نور ژبې هم پکې کارول کېږي، لکه سړک په سفر کې جوړیږي نه، کار ورنه پکېږي، موټر پوزي راځي وارث کې خرابېږي، ګردونه دي خاورې دي خلک سخت یمیږ حکومت افسوس خبره دادو چې دوسیه په ترندوالي کې پراته دي، دا یې بیا میشتر لږي
لویه پکتیا چې پکې د پکتیکا، پکتیا او خوست ولایتونه او هم د افغانستان او پاکستان یو څند د سیمې شامل دي، یو کلتوري او تاریخي سیمه ده. د لوی پکتیا خلک ګډ کلتور او تاریخ لري چې دوی بیل د جامو ځانګړي سټایلونه، د پګړۍ سټایلونه، د پګړۍ رنگونه او د پښتو ژبې لغاتونه لري. د لوی پکتیا نور مهم ښارونه اریوب، خندخیل، چرخ، ترې منګل، انګوراډا او داسې نور دي. د پکتیا ولایت یو غرنی ولایت دی چې زیاتره خلک په درو کې ژوند کوي چې ځاځی او جاني خیل ولسوالیګانې ښې بیلګې دي چې د پکتیا ولایت شاوخوا ته سپین غر او د سلیمان غرونه پراته دي. د پکتیا په ولایت کې د اوسیدونکو لویه برخه ځاځیان، منګل، زدران، توتاخیل، احمدزیان او څمکنیان تشکیلوي. مننه چې بیا هم تر پایله موږ سره پاتې شئ او د پکتیا ښکلی ولایت مو هم تر پایله موږ سره ولید. که تاسو په دې ولایت کې نور هم څه لیدلی وي نو حتما له موږ سره هم شریک کړئ او له موږ سره پاتې شئ، ځکه په بله ویډیو کې به یو ځای د پکتیکا ولایت ته ځو.